تر ډسپلی سیټینګ مو درس ویلی و که نه نن شروع کوو پرسنلایز د څه په خاطر استفاده کېږي تاسو کلک پرې وکړئ کله چې کلک کوئ دلته موږ ډېر آپشن لرو په پرسنلایز کې بیکګراوند کلر لاک سکرین دیمز فونټس سټارټ او ټاسک بار دا به ټول وایو اول پرسنلایز بیکګراوند د دې په خاطر استفاده کېږي چې تاسو د کمپیوټر د صفحې بیکګراوند یا عکس څنګه کوئ تغییر کوئ نو تاسو راځئ صفحې پر مخ یې کلک وکړئ پرسنلایز ته راشئ او دلته په بیکګراوند تایر انتخاب دی دلته راشئ دلته درې آپشنه موږ لرو یو پکچر دی سولید کلر دی او بل هم سلاید شو دی که تاسو غواړئ چې د صفحې پر مخ عکس راشي پکچر انتخاب کړئ او دغه مثلا درې څلور عکس دي هغه عکسونه دي چې ما تیر ځلې انتخاب کړي دي که په دوه باندې تاسو کلیک کوئ همدا عکسونه د صفحې پر مخ راځي په دې شکل او که تاسو مثلا خپله نور عکسونه انتخابوئ بیا راځئ په براوس آپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو هماغه کوم فولډر کې چې عکسونه لرئ هغه ورته انتخابوئ او بالاخره هر عکس چې تاسو غواړئ د صفحې پر مخ راشي کلیک کوئ او ورته وایي چوز پکچر اتومات ډول هماغه عکس څنګه کېږي د صفحې پر مخ انتخابېږي په دې شکل صحیح دی او بل موږ بیا آپشن لرو لاندې فل دی فل دا معنی چې یو عکس وي ټوله د کمپیوټر صفحه ونیسي پرې په دې ډول ټوله صفحه اوس په یو عکس باندې ډکه ده که تاسو راشئ دلته آپشن انتخاب کړئ فټ آپشن انتخاب کړئ بیا عکس هغومره صفحې پر مخ راځي څومره چې د عکس خپله سایز دی صحیح دی نو ښی طرف او چپ طرف په دې شکل څنګه کېږي فاصله یې کمیږي او عکس کوچنی کېږي دې ته فټ وایي او بل موږ لرو څه شی سټریچ د سټریچ معنا چې عکس کش کوي د بار نه ښي طرف چپ طرف نه عکس څه کوي کش کوي په دې کې بیا هم نه معلومیږي خو تاسو داسې یو عکس انتخابوئ چې سایز یې کوچنی مثال زه دغه عکس انتخابوم دا اول بدون د سټریچ ووینئ نارمل شکل یې په دې ډول دی او که چیرې تاسو د ځینه سټریچ انتخاب کوئ سټریچ سره بیا عکس څنګه کېږي کش کېږي اوس چې راشئ ووینئ صحیح دی د ښي طرف او چپ طرف نه عکس څنګه کوي کش کوي بل آپشن لرو ټایل څه معنا ټایل ټوټه ټوټه ښکاروي یعنې یو عکس په څو برخو ویشي په دې شکل او دا آپشن هم په هغه صورت کې کار کوي چې تاسو عکس کوچنی وي او که چیرې عکس سایز غټ وي او تاسو بیا ورته وایئ چې ټایل ټوټه ټوټه ښکاره کوي بیا تاسو ته عکس په دې شکل ښکاري صحیح دی یعنې عکس باید سایز یې کوچنی وي چې تاسو ته ټایل ټوټه ټوټه یې ښکاره کړي او که تاسو سنټر انتخاب کوئ بیا عکس چیرته ښیي مرکز د صفحې کې په هغه صورت کې چې عکس بیا کوچنی وي پاک لوی غټ عکس کې نه ښکاري وینئ د ځکه ښکاري تاسو ته که چیرې عکس غټ وي هیڅ کوم تاثیر نه کوي نو عکس باید کوچنی وي چې عکس چیرته راشي سنټر یا د صفحې مرکز ته راشي بل آپشن لرو موږ سپان دی سپان معنا اما یو عکس زوم کوي نږدې ښکاروي په دې شکل نو تاسو هر رقم غوښتل کولی شئ دلته د عکس نوعیت انتخاب کړئ همیشه انتخابېږي فل اوس به یو عکس ورته انتخاب سرخلاص شو په دې بل موږ لرو سولید کلر لرو مثلا زه د صفحې پر مخ عکس نه غواړم چې راشي رنګ وي خالص بیا تاسو دلته آپشن د پکچر په ځای څه انتخاب کړئ سولید کلر انتخاب کړئ او دلته مختلف رنګونه لرو یو رنګ باندې کلیک وکړئ ستاسو د کمپیوټر صفحه تبدیلیږي په رنګ باندې نو دلته مختلف رنګونه لرو څه لږ ضعیفې کوي وخت راځلی په دې سرخلاص شو هر ډول رنګ چې تاسو کلیک پرې وکړئ هماغه رنګ د صفحې پر مخ انتخابېږي په دې شکل او که چیرې تاسو غواړئ داسې رنګ انتخاب کړئ چې دلته نشته بیا راځئ کسټم کلر باندې کلیک کوئ دلته له ځانه یو رنګ جوړ کړئ هر رقم رنګ تاسو جوړولی شئ خوښېږي رنګ جوړوئ ورته وایي ډن بیا هماغه رنګ د صفحې پر مخ په اتوماتیک ډول خپله راځي صحیح دی بیا راځو موږ ښی کلیک پرسنلایز نو کله چې تاسو غواړئ صفحې پر مخ رنګ راولئ سولید کلر انتخاب پکچر کې څو عکس انتخابوئ شو د صفحې پر مخ یو عکس خو که غواړئ تاسو څو عکسونه مثلا د صفحې پر مخ راشي یو راشي پسې هغه چین شي بل راشي بیا تاسو په دې صورت کې کوم آپشن انتخابوئ سلاید شو
او براوز ته راشئ هغه کوم فولډر کې چې ستاسو عکسونه دي هغه ورته انتخاب فقط فولډر ورته انتخابوئ عکس مه انتخابوئ اوس مثلا ډیسکټاپ پکچرز په نامه یو فولډر دی زه همدا فولډر ورته انتخابوم که راخلاص یې کړم بیا داخل کې عکسونه شته خو نه ښکاروي دلته وینئ ښکاري عکسونه خو چې راخلاصوم یې منځ کې عکسونه نشته ځکه چې فولډر تاسو باید انتخاب کړئ عکس باید نه وي ځکه مجموعه د عکسونو باید نو فولډر ورته انتخاب کړئ ورته چوز دس فولډر هر څومره عکسونه چې پکې وي هغه په ترتیب سره خپله راځي څو دقیقې وروسته راځي لاندې راشئ چینج پکچر ایوری هر یو دقیقه وروسته عکس چینجېږي 10 دقیقې 10 دقیقې 1 ساعت 6 ساعته او تر څو تر یوې ورځې پورې هم تاسو تعینولی شئ او تر ټولو کم څو دی 1 دقیقه 1 دقیقه بعد اتوماتیک خپله د صفحې عکس چینجېږي شفل په ترتیب راشي که غیر منظم ترتیب دا معنا اوس فولډر کې موږ 10 عکس لرو که شفل انتخاب کړئ اول عکس راځي دوم راځي دریم راځي تر لسمه بیا له سره شروع کیږي او که غیر منظم انتخاب کړئ شفل انتخاب نه وي بیا اول راځي پنځم راځي لسم راځي دریم راځي بیا اول راځي بیا په دې رقم ګډوډ نو تاسو دا شی انتخاب کړئ شفل په ترتیب بل اپشن لرو لیټ سلاید شو رن ایون اف آی ام آن بیټری پاور دا که چیرې فعاله وي بیا هم عکسونه چینجېږي په هغه صورت کې چې موږ له کمپیوټر سره چارجر نه وي وصل یعنې له بیټرۍ نه استفاده کوئ عکسونه چینجېږي صحیح دی اما که تاسو غواړئ چې د بیټرۍ په حالت کې چارج ډېر مصرفېږي نه غواړئ عکسونه چینج شي اما یو عکس دې پاتې شي بیا دا اپشن څنګه کوئ غیر فعاله کوئ خو چې چارجر وصل کوئ اتوماتیک بیا خپله چینجېږي دا د همدې په خاطر هم دی که چیرې دا فعاله وي او چارجر نه وي وصل نو دا عکسونه چې چینجېږي په بیټرۍ تاثیر راځي او چارج کموي د کمپیوټر د دې په خاطر چې چارج له کمپیوټر هغه نشي کم نشي تاسو به دا اپشن غیر فعال ساتئ دا اپشن بیا هم تکراري دي صحیح دی نو زه غواړم چې یو عکس وي دلته به تاسو پکچر انتخاب کړئ او مثلا هر عکس چې غواړئ کلیک به پرې وکړئ هم عکس اتوماتیک د صفحې په مخ راځي